د یو وخت خبره ده په یو کلي کې د شهزاده په نوم یو کس اوسېده. شهزاده ته الله تعالی ډېر ښه اخلاق ورکړي وو. له دې امله یې په کلي او علاقه کې خلکو ډېر تعریف کولو او خلکو به یې قدر او عزت کولو. شهزاده یوه ورځ په یوه کار پسې روان و، خو په لاره کې باران پرې راغی او باران ډېر تیز و. نو شهزاده د باران له وجې له یوې سمڅې لاندې ودرېده او انتظار یې کولو چې باران کم شي او بیا په خپل کار پسې روان شي. په دې کلي کې یو بل کس اوسېدلو چې نوم یې قلیل و. قلیل یو ډېر بدعمله انسان و چې چا به د شهزاده صفت کولو په قلیل به ډېر بد لګېدلو. قلیل هم په یو کار پسې وتلی و او په دغه وخت کې قلیل هم د هغې سمڅې لاندې د باران له امله راغی چې ویې کتل شهزاده له مخکې نه هلته ولاړ دی. نو شهزاده سره ودرېد او ویې ویل: شهزاده دلته څه کوې؟ خیر خو دی که نه؟ قلیله د باران له امله دې طرف ته راغلم او چې باران ودرېږي بیا به په خپل کار پسې لاړ شم. او شهزاده زه هم د کور نه همدغسې راوتی وم او باران ډېر زیات دی، لږ به دلته ایسار شو چې کله باران کم شي نو بیا به دواړه لاړ شو. قلیل او شهزاده دواړه ولاړ وو، د باران ودرېدلو انتظار یې کولو. په دې وخت د قلیل په زړه کې سوچ راغی چې شهزاده به په دغه ځای کې مړ کړم، ځکه هېڅوک هم نشته، څوک به خبر نشي. قلیله دا څه کوې؟ ما خو په زندګۍ کې هم چا سره بد نه دي کړي. ستا د وجې ما ته خلک بد ګوري، ته د خلکو خدمت کوې او موږ دا نشو کولی. ستا د وجې ما ته خلک پیغوره کوي، تا به زه دلته مړ کړم، دا خوشې علاقه ده، هېڅوک به هم خبر نشي. باران وریږي، چاته به څه پته ولګي. ګوره قلیله داسې مه کوه، څوک به هم ووایي. یاره ډېر کمکل سړی یې، دلته خو یو زه یم او بل ته یې، څوک به ووایي. ګوره قلیله د باران د اساس کې به یوه ورځ ووایي چې شهزاده د قلیل له لاسه قتل شو. له دې خبر وروسته قلیل په شهزاده حمله وکړه او شهزاده یې مړ کړو او قلیل له هغه ځایه په ډېرې تیزۍ سره لاړ. وخت تېرېدو یو څو کله بعد هم بیا یو باران و. قلیل په خپل کور کې له خپلې ښځې سره ناست و او چې باران ته یې کله وکتل نو په زړه کې خبره رایاده شوه او خپلې ښځې ته یې وویل چې داسې یوه ورځ وه چې همدغسې باران وورېدو، خو په دغه باران کې ما شهزاده وژلی و. شهزاده ویل چې د باران د اساس کې به ووایي، خو دومره کلونه تېر شول د باران څاڅکو خو ونه ویل. د قلیل ښځې خبره واورېده خو څه یې هم ونه ویل.